بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمد شفیق. ریاستونه د اقتصادي پرمختګ او ترقیاتي منصوبې سرته د رسولو لپاره قرضې اخلي. دغه شان خیبر پښتونخوا هم د اقتصادي پرمختګ او ترقیاتي منصوبو سرته د رسولو لپاره مسلسل قرضې اخلي. نن زه ستاسو سره د خیبر پښتونخوا په قرضو او په خاصه توګه د تیرو 20 کالو د قرضو په لنډ تاریخ غږیږم. په کال 2002 کې په خیبر پښتونخوا کې چې په هغه وخت کې به ورته صوبه سرحد وي د MMA یعنی متحده مجلس عمل حکومت راغی. د متحده مجلس عمل د حکومت د اختتام په وخت یعنی په کال 2008 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 19 ارب روپۍ یعنی 17 ارب روپۍ. دلته به ستاسو په ذهن کې یو سوال راوچتېږي چې دا MMA یعنی متحده مجلس عمل پارټي وه که تنظیم و که دا څه شی و. د MMA یعنی متحده مجلس عمل زه تاسو ته لنډ وضاحت کول غواړم. دا وضاحت زه تاسو ته د دې کتاب نه کوم. د دې کتاب نوم دی پاکستان ایٹ د کراس روډ. د دې کتاب په 13مه صفحه لیکل شوي دي چې په کال 1999 کې مشرف په اقتدار کې راغی. بیا لیکي چې in April 2002 he organized a fraudulent referendum to appoint himself as a president for 5 years. یعنی مشرف په کال 2002 کې یو د دوکې ریفرنډم وکړو او خپل ځان یې د راتلونکو 15 کالو لپاره صدر وټاکو. بیا لیکي چې in the meantime the military ISI created a new right-wing political party, the Pakistan Muslim League قائد اعظم, to act as a civilian face of military government. یعنی هم په دغه وخت کې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د خلاص یو پارټي جوړ کړه. د هغې پارټۍ نوم و پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او دا پارټي د دې دپاره جوړه کړه چې دا بوټانو والا د جمهوریت په جامه کې په اقتدار کې پاتې شي. بیا لیکي چې it also facilitated the creation of MMA, an alliance of 6 Islamist parties of different theological and sectarian persuasion. یعنی د دې پارټۍ په ذریعه باندې د دغې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کومه پارټي چې ISI جوړه کړې وه همدغې پارټۍ د MMA په راجوړولو کې سهولتکاري وکړه. یعنی ISI ړومبی یو پراجیکټ جوړ کو بیا یې د دغې پراجیکټ په ذریعه باندې بل پراجیکټ جوړ کو او دا MMA چې نو دا د 6 مذهبي پارټو اتحاد وو. هغه 6 مذهبي پارټۍ دا وي: جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق، تحریک جعفریہ پاکستان، جمعیت اہل حدیث. دا 6 پارټۍ د MMA یعنی متحده مجلس عمل په اتحاد کې وي. بیا په دې کتاب کې لیکي دا اخیری پیراګراف زه د دې کتاب نه راخلم، دا ډېر ضروری دی. لیکي چې with the help of Pakistan Muslim League قائد اعظم and its Islamist allies in parliament, Musharraf amended the constitution in 2003 to revive presidential cup power as well as presidential authority to appoint high state officials including military service chiefs. یعنی مشرف په کال 2003 کې د دغې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او د دې 6 مذهبي پارټیو په ذریعه باندې په آئین کې ترمیم وکړو او دغه ترمیم مشرف ته نور اختیارات ورکړل. کله چې مشرف مړ شو نو د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد صاحب په سینٹ کې وویل چې مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی، مشرف غدار ہے، مشرف آئین شکن ہے. نہیں، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی سر. آپ جی پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فیصلہ نہ کریں. غدار ہے، مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی، مشرف غدار ہے، مشرف آئین شکن ہے. هو په کال 2001-2-3 کې چې کله مشرف په اقتدار کې وو همدا مذهبیانو چې هغه سره په اتحاد کې وو. دا ما تاسو ته لنډ وضاحت د MMA وکړو چې
دا څنګه را جوړ شوی و، دې کې کومې پارټۍ وي. د دې کتاب نه ما تاسو دا وضاحت وکړو. د دې کتاب نوم دی پاکستان ایٹ د کراس روډ. دا په انګریزي ژبه کې لیکل شوی دی. نو د MMA د دور په اختتام باندې په کال 2008 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 19 ارب روپۍ، یعنی 17 ارب روپۍ. په کال 2008 کې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نیشنل پارټي په اقتدار کې راغله. د عوامي نیشنل پارټۍ دورانیه په کال 2014 کې ختم شوه. په کال 2014 کې په صوبه خیبر پښتونخوا باندې ټوله قرضه وه 3 ارب روپۍ، یعنی 97 ارب روپۍ. یا موږ داسې ویلی شو چې عوامي نیشنل پارټۍ په خپل 15 کاله دورانیه کې 80 ارب روپۍ قرضه اخیستې وه. نو په کال 2014 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 97 ارب روپۍ. په کال 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اقتدار کې راغلل. د کال 2014 نه تر دې کال 2024 پورې پاکستان تحریک انصاف سرکار مسلسل قرضې اخلي او ښه په ډیر مقدار یې اخلي. لکه په خیبر پښتونخوا په کال 2014 کې ټوله قرضه وه 3 ارب روپۍ، یعنی 97 ارب روپۍ. دا وخت په کال 2024 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه ده 254 ارب روپۍ. د تیرو شپږو کالو ډیټا ګورو چې څنګه د صوبې په قرضه کې دا ډرامایي زیاتوالی راغلی دی. تاسو دې ډیټا ته نظر وکئ چې په دسمبر کال 2019 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 265 ارب روپۍ. په دسمبر کال 2020 کې په صوبه باندې ټوله قرضه وه 268 ارب روپۍ. په دسمبر کال 2021 کې په صوبه باندې ټوله قرضه وه 311 ارب روپۍ. په جون کال 2022 کې په صوبه باندې ټوله قرضه وه 317 ارب روپۍ. په جون کال 2023 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 513 ارب روپۍ. په دسمبر کال 2023 کې په خیبر پښتونخوا ټوله قرضه وه 622 ارب روپۍ. او دا مالی کال چې روان دی کال 2024-25، نو د دې مالی کال لپاره په بجټ کې خیبر پښتونخوا حکومت د 122 ارب روپو نورې قرضې به اخلي، یعنی 122 ارب روپۍ به نور قرضه اخیستل کیږي په دې کال کې. نو دې کال په اختتام باندې به په صوبه باندې ټوله قرضه وي 254 ارب روپۍ. دا 254 ارب روپۍ دا قرضه خو به خامخا واپس کول وي، خو په دې قرضه باندې د سود ادایګي هم ده. نو د سود دغه مقدار چې د دې قرضې سره جمع کړل شي، نو دا قرضه د 1000 ارب روپو نه هم سیوا ده. یعنی زمونږ په صوبه باندې دا وخت د 1000 ارب روپو نه سیوا قرضه ده. دا 254 ارب روپۍ هو قرضه ده، خو په دې باندې به سود ادا کول هم وي. په صوبه باندې د دې قرضې د زیاتوالي دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې صوبه مسلسل قرضې اخلي. نو چې صوبه مسلسل قرضې اخلي او په ښه ډېر مقدار یې اخلي، نو هرومرو به د صوبې په قرضه کې زیاتوالی راځي. دویمه وجه دا ده چې د روپۍ قدر د کمیدو له وجې هم قرضه سیوا کیږي. په پاکستان کې د تیرو شپږو کالو راځي د روپۍ قدر مسلسل په غورځېدو دی. نو د روپۍ د قدر د کمیدو له وجې یا د راغورځېدو له وجې په صوبه باندې د قرضې دا مقدار ډیر زیات شوی دی. د دې دومره ډیرو قرضو اخیستلو باوجود په صوبه کې هغه پرمختګ، هغه ترقیاتي منصوبې، هغه روزګار، هغه خوشحالي نه لیدل کیږي کومه چې لیدل پکار وو. نه د احتساب څه نظام شته، نه د تپوس پوښتنې څوک شته، او په هره ترقیاتي منصوبه کې بډې خوړل کیږي، یعنی کرپشن کیږي. په آخره کې یو سوال راوچته وو چې قرضې اخیستل پکار دي که قرضې اخیستل نه دي پکار. نو د اقتصادي پرمختګ لپاره او د ترقیاتي منصوبو لپاره او د قدرتي وسایلو نه د ګټې پورته کولو لپاره قرضې اخیستل پکار دي. قرضه اخیستل څه بد کار نه دی. بد او ښه د قرضې په استعمال کې دي. که فرض کا قرضه 100% په پرمختګ ولګول شي، نو دا ډېر ښه کار دی. خو که فرض کا دا قرضه په بډو خړلو کې، یعنی کرپشن او بیمانۍ کې ولګول شي، نو دا ډېر بد کار دی. ځکه چې حکومت دا قرضه د ولس په سهاره اخلي او د دې قرضې ادایګي هم ولس کوي. نو دا که فرض کا د ولس لپاره د ولس د پرمختګ لپاره ونه لګول شي، نو دا د ولس سره ظلم دی. د احتساب یو
مضبوط نظام پکار دی چې هغه دا وخت نه په دې صوبه کې شته او نه په دې ټول پاکستان کې شته. تل دې وي خیبر پښتونخوا. د الله په امان.